نور با د منګي او د ګودر سنداري نوایو راشد دیدن او مزګر سنداري نوایو راشد دیدن د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن راشد دیدن او مزګر سنداري نوایو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته ترغیب د صدقې ورکوي چې تاسو صدقه کوئ تر څو الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وژغوري او جنت ته مو داخلي کړي. که خدای مکړه زموږ خویندې او میندې صدقه او خیرات ونه کړي، هغه څه چې دوی سره دي الله رب العزت به هغه هم ترې واخلي او بیا به دوی ته څه نه ورکوي. د بخاري حدیث دی، راویه د حدیث حضرت اسما بنت ابي بکر ده. هغه فرمایي قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم انفقي او انفخي او انزخي ولا تحسي فيحسي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. حضرت اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل خرج کوه، صدقه کوه، په شمیر شمیر مه ساته، ګڼې الله رب العزت به یې درته په شمیر شمیر درکوي، او مې بندوه ګڼې الله رب العزت به یې په تا باندې بند کړي. ګورې حضرت اسما رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها خور ده او د حضرت عبدالله ابن زبیر مور ده. تقریبا 100 کاله عمر و، ډیره عابده، زاهده او سخاوتي ښځه وه. دې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقې او خیرات ترغیب ورکوي او دا ورته وایي چې ښه خرج کوه، انفقي، مال مه جمع کوه، ځکه که تا مال جمع که د الله رب العزت په لاره کې دې صدقه نه که، الله رب العزت به په تا باندې هم بندیز ولګوي، یعنې بیا به مال الله نه درکوي. بعضې وختونه خو داسې راغلي دي چې زموږ ورونو او خویندو ډیر مالونه جمع کړي دي، د الله رب العزت په لاره کې نه دي مصرف کړي، هغه د نورو خلکو لاس ته ورشي او هغوی بې دریغه او په اسراف سره خرج کوي او په هغې کې د ثواب حاصلولو صورت نه اختیاروي. بیا نتیجه دا راوځي چې هغوی بیا په حسرت او افسوس کې پراته وي چې کاش دا مې د الله په لاره کې خرج کړی وی، نن به مې د دې بدله موندلې وی او زما مال به د پردیو په لاس کې نه پرېوته. نه خویندو او میندو، څه چې الله رب العزت تاسو ته نن درکړي دي، څه ناڅه د هغو نه د الله رب العزت په لار کې مصرف کړئ چې الله رب العزت ستاسو په مال کې برکت هم واچوي او د دې ترڅنګ ستاسو د صدقاتو په وسیله الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وژغوري، تاسو جنت ته داخلې کړي او تاسې نه جنتي میرمنه جوړه شي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وینا مطلب دا هم کیدی شي چې د خیرات کولو په وخت کې په شمارلو سره خیرات مه ورکوه، چې زړه کې دا وي چې حسینه زیات ورکړم، بلکې ښه ورکوه او د هغې شمار ته مه ګوره، په اخلاص سره ورکوه، حساب یې مه ساته. د دې نتیجه به دا راوځي چې الله رب العزت به تا ته هم بې حسابه او بې شماره مال درکړي.
که ته چیرته په بخیلي سره او په کمی سره مال ورکوي نو الله رب العزت به تا ته هم په کمی سره مال درکوي نه بېشماره یې ورکوه چې الله رب العزت تا ته بېشماره مال درکوي. همدارنګه خویندو کومه مال چې تاسو د الله رب العزت په لار کې خیرات کوئ صدقه ورکوئ نو چاته مو چې ورکړی په هغوی باندې بیا احسان مه کوئ هغوی ته بدې ردې او تانې مه ورکوئ. الله رب العزت فرمایی یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ای مؤمنانو خپل صدقات په احسان ور یادولو او تکلیف ورکولو سره مه خرابوئ مې بربادوئ. چاته چې یو څه ورکړي یا ورسره احسان وکړي او بیا هغه ورته یادوي چې ورته وایي تا سره مې دا وکړل دا مې وکړه ستا په لاس کې خو هېڅ هم نه وه چې ما درکړي نه وای نو ستا کار به روان شوی نه وای که موږ نه درکول ته به اخوا دې خوا راګرځېدې نو په همدغو خبرو کې دا احسان یادول دي او په دې خبرو باندې تاسو چې چاته څه ورکړي هغو ته تکلیف ورکوئ په دې باندې د خپلو صدقاتو ثواب تاسې باطل که له منځه ایوړه. ابن منذر رحمه الله د حضرت ضحاک په روایت سره د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دي کم بنده چې چاته څه ورکړل بیا یې هغه ورته یاد کړل او چاته چې ورکړي هغه ته تکلیف ورکړي یعنې طعن و لعنې ورته ویلې نو د ده د صدقاتو تمام ثواب به ختم شي. الله رب العزت که به د ده صدقات هیڅ کم ارزښت نه لري. په ښځو کې عام طور سره داسې کارونه وي اول خو خیرات نه کوي د الله رب العزت د رضا لپاره چاته څه نه ورکوي کې ورکړي نو که هغه چاته چې ورکړي چې هغه سره مخالفت راشي یا د هغې په بدل کې څه ورته میلاو نشي نو بیا تانې ورته شروع کړي او احسانونه ور یادوي. نه خویندو تاسو چې چاته څه ورکړي دي یا صدقات و خیرات مو پرې کړي ستاسو یوازینی هدف دی د الله رضا وي چې الله رب العزت زمانه راضي شي. اوس که ته هغه ته طعنې ورکوي یا په هغه باندې خپل احسانونه باروي څه چې تا د الله رب العزت په لاره کې ورکړي وو د هغې نه ستا لپاره هیڅ کم اجر و ثواب نشته بلکې الله به جزا درکوي. همدارنګه خویندو صدقات کوئ په اخلاص سره کوئ چې الله رب العزت مو د جهنم د اور نه وساتي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ښځې په جهنم کې ډیرې ولیدلې. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان اقل ساکن الجنة النساء. حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د جنت ډیر کم استوګنې والا به ښځې وي یعنې د سړو په مقابله کې به ښځې په جهنم کې زیاتې وي په جنت کې به کمې وي. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما جنت کې وکتل نو د هغې اکثره خلک فقیران ول او دوزخ کې مې وکتل نو د هغې اکثره خلک زنانه وي. او په اکثرو روایاتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو وختونو کې جهنم کتلی دی نو اکثره خلک یې پکې زنانه لیدلی دي. د سړو په مقابله کې زنانه په جهنم کې زیاتې وي. داسې ولې د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ویناوو کې موږ ته را بیان کړي ځکه چې د خویندو ژبې بې احتیاطه وي. لعن او طعن کول د دوی عادت وي. زهرالوده خبرې کول بد رد ویل د دوی عادت وي. سوچ او فکر نه کوي بلکې طعنه او لعنت همیشه د دوی په ژبو باندې وي. همدارنګه په اکثرو کې د خاوند ناشکري هم وي که خاوند یې هر څومره رعایت کړی وي لیکن د لږ شان کمي د وجې نه یا اختلاف د وجې نه وایي چې تا ماته څه راکړي دي زما دپاره دې څه کړي دي تر څو چې ستا کور ته راغلی یم ما چیرته آرام او راحت نه دی لیدلی. په همدغو خبرو سره محمد رسول الله وایي چې دا ښځې جهنم ته ځي.
الله رب العزت دې زموږ خویندو ته د صدقاتو او د خیراتو توفیق ورکړي او د دې ترڅنګ دې الله رب العزت دا توفیق هم ورکړي چې د خپل خاوند احسان هیر نه کړي او د خپل خاوند ناشکري ونه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه. یو به په اسلام مین او دا به زمر مینوي، یو به په اسلام مین او دا به زمر مینوي، راشي د دیدن او مازیګر سندرې نه وایو، نور به د منګي او د ګودر سندرې نه وایو، خیال به مو خپل دین وي د هوس نه شابه شاته کړو، خیال به مو خپل دین وي د هوس نه شابه شاته کړو، راشي د دیدن او مازیګر سندرې نه وایو، نور به د منګي او د ګودر سندرې نه وایو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نه خوږو خویندو او میندو، بلکل داسې خبرې د خولې نه مه وباسئ. دا ټولې شیطاني خبرې دي، په جهنم کې د غورځېدو او د الله رب العزت د غضب خبرې دي. راځئ هغه کړنې غوره کړئ چې په هغې باندې الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وساتي او الله رب العزت تاسو جنت ته داخلي کړي. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رأیت اکثر اهلها النساء قالوا لما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما په اور کې ښځې زیاتې ولیدې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو صحابه و کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه دا ولې یا رسول الله؟ رسول الله په ځواب کې وفرمایل د ناشکري د وجې نه. هغو بیا پوښتنه وکړه آیا دوی د الله رب العزت ناشکري کوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل د خاوند د ناشکري د وجې نه. دا ښځې د خاوند ناشکري کوي، د خاوند د احسان ناشکري کوي. که ته ډیره موده دوی کې یوې سره احسان وکړې بیا ستا نه څه ناخوښه څیز وویني نو وایي ما چیرته ستا نه خیر نه دی لیدلی. همداسې ده که نه ده خویندو؟ یو خاوند غریب او بیچاره به ټوله ورځ مزدوري کوي د دې لپاره چې یو مړی حلاله روزي او ډوډۍ ځان ته او خپلې میرمنې ته او خپلو بچیانو ته کور ته راوړي. همیشه په همدغه زحمت کې خپل ژوند تیروي. خو که چیرته همدغه ښځه د خپل خاوند نه د هغه په ژوند کې یو ناخوښ څیز وویني یا یې واوري نو بیا یې همدغه خبره په ژبه باندې خاوند ته چې ما خو په خپل ژوند کې ستا نه چیرته خیر نه دی لیدلی او حال دا چې هغه غریب او مسکین ټوله ورځ مزدوري کوي، زحمت وباسي د دې لپاره چې خپله کورنۍ آرامه او هوسا وساتي. په همدغو خبرو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښځې به جهنم ته ځي، ځکه دوی د خپل خاوند د احسان ناشکري کوي او د هغوی ناشکري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې دا راځي چې رسول الله په جهنم کې ښځې زیاتې لیدلې دي. په جهنم کې به امیران، مالداران او ښځې پرتې وي او د هغې سبب او وجم رسول الله په خپله بیان کړې ده چې اکثره ښځې د خپلو خاوندانو ناشکري کوي، د خاوند احسان په لږه خبره هیروي او د ناشکري او د احسان د فراموشي ماده په ښځو کې ډیره زیاته ده. نو خوږو میندو او خویندو د دې دواړو څیزونو نه د ځان ساتلو کلکه اراده وکړئ.
که اوسه پورې شوي وي نو د هغې نه هغه کریم الله ته توبه وباسئ، لاسونه پورته کړئ چې یا الله تر اوسه زه پوه نه وم، ناشکري مې کړې، خاوند سره مې ژبه کړې، اوس تا ته توبه وباسم یا الله په ما رحم وکړه او زما ګناهونه معاف کړه. امید دی چې الله رب العزت تا ته بخښنه وکړي. الله رب العزت چې څنګه خاوند درکړی، که د هغه د وجې نه پریشانی او تکلیف وي نو صبر کوه، شکر وباسه، ژوند تیر کړه. تمام خواهشات په دنیا کې نه پوره کیږي، د خاوند د طرف نه چې څه درته رسیږي په هغې باندې صبر کوه. داسې مه وایه چې موږ ته څه میلاو شوي دي، موږ ته آرام الله نه دی درکړی، بلکې داسې وایه چې د الله رب العزت شکر دی، هر څه چې الله راکړي دا د الله رب العزت فضل دی، د الله رحم دی، او دا وایه چې الله ستا شکر دی. خاوند ته وایي تاسو چې څه راکړي دي دا ښه دي، موږ اعتراف کوو، قدر یې کوو چې سبا جهنم ته د تلو نه بچ شي. او که خدای مکړه تل لپاره دې په خوله کې د ناشکري خبرې وي نو بیا د جنت نه به لرې، لکه څنګه چې رسول الله ویلی دي ستا مسیر به بیا جهنم وي، جنت به نه وي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من 6 نساء سفعاء الخضين فقالت لم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنكن تكسرن الشكات وتكفرن العشير فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في صوب بلال من أقرتهن وخواتيمهن. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه د اختر په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خطبې نه مخکې مونځ وکړ بغیر د اذان و اقامت نه. بیا یې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته ډډه او تکیه ولګوله. په خپل واس کې د الله رب العزت نه د یېرې حکم ورکه او د هغه د اطاعت طرف ته یې رغبت ورکه، خلکو ته یې نصیحت وکه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته تشریف یووړ. هغوی ته رسول الله په وعظ او نصیحت کې وفرمایل تاسو صدقه او خیرات کوئ، ځکه چې تاسو کې ډېرې ښځې په جهنم کې سوځېدونکې دي. د ښځو د ډلې نه یوه کمزورې ښځه چې اننګي یې ننوتي و پاڅېده، هغې وویلې ای د الله رسوله دا په څه وجه چې ښځې په جهنم کې ډېرې دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې وجې نه چې تاسو ډېر شکایتونه کوئ، د خاوندانو ناشکري ډېره کوئ، نو ښځو خپل زیورات او کالی صدقه کړل او د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په کپړه او په ټوټه کې د غوږونو والی او ګوتمې واچولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه دا معلومه شوه چې د ښځو د ناشکري تلافي یا هغه امور چې د هغې په وجه د جهنم مستحق کیږي په صدقه او خیرات سره دي. یعنی که تاسو د خاوند ناشکري کړې وي یا نور داسې کړنې تاسې کړې وي چې د جهنم مستحق ګرځئ، نو صدقات او خیرات وکړئ چې ستاسو د هغو بدو عملونو تلافي شي، الله مو د جهنم نه وژغوري او الله مو جنت ته داخلي کړي. یقینا خویندو او میندو، صدقه او خیرات د هغه عظیمترینو نیکو اعمالو صالحونه دي چې د هغې په وجه د جهنم نه نجات الله موږ ته راکوي. هر نیک عمل ځان ته خاصیت لري. که څوک لا حول ولا قوة الا بالله په کثرت سره وایي، څومره غم چې په خپل ژوند او په زړه کې لري الله به یې ترې لرې کړي.
که څوک په خپل ژوند کې استغفار ډیر وایي الله رب العزت به په روزي کې برکت واچوي او که څوک ښایسته اخلاق او نیک سلوک خپلوي الله رب العزت به په عمر کې برکت واچوي که څوک د شپې د څملاستلو په وخت کې سورة ملک وایي الله رب العزت به د قبر د عذاب نه وساتي او که څوک په محمد رسول الله باندې درود ډیر وایي الله رب العزت به د قیامت په ورځ د محمد رسول الله مرافقت او نزدېکت نصیب کړي همدغه شان صدقې او خیرات سره د الله رب العزت غصه سړیږي په صدقې او په خیرات سره الله رب العزت تاسو د جهنم نه ساتي په صدقې او په خیرات سره الله رب العزت تاسو د راتلونکو مصیبتونو نه لرې ساتي نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې ته ډیر په اهتمام سره دا وایي چې د کجورې په یو هډیو کې خیرات کولو سره ځان د جهنم د اور نه بچ کړه رسول الله ام المؤمنین ته دا ونه ویلې چې 2 رکعته مونځ سره د جهنم نه ځان بچ کړه یقینا چې مونځ هم د اهمترینه عباداتو نه دی د دې ثواب ډیر زیات دی مګر په صدقه او خیرات کې د مصیبتونو او د جهنم نه د نجات یو خاص اثر دی چنانچه د رسول الله په یو حدیث کې راځي صدقه او خیرات او یا تکلیفونه او مصیبتونه لرې کوي چې په دیو کې د کمې درجې هغه مصیبت او تکلیف د جزام او د برس جزام هغه مرض ته وایي چې د انسان غوښې رژیږي او برس پیس او برګي ته ویل کیږي که څوک په خپل ژوند کې صدقات او خیرات کوي الله رب العزت به د اویا تکلیفونو او مصیبتونو نه لرې ساتي چې په دې کې د برګي او د جزام مرض هم داخل دی الله به د دې نه هم ساتي رسول الله په یو حدیث کې راځي چې صدقه ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې اوبه اور ختموي همدارنګه د رسول الله په بل حدیث کې راځي چې صدقه د الله رب العزت غصه او غضب یخوي د رسول الله په بل حدیث کې راځي چې صدقه د جهنم نه پرده ده همدارنګه د رسول الله په بل حدیث کې راځي چې صدقه د جهنم نه نجات دی دا ټول احادیث په ترغیب او ترهیب کې موجود دي نو درنو اوریدونکو خویندو او ورونو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وساتي الله رب العزت تاسو ته ستاسو په ژوند کې بخښنه وکړي الله رب العزت تاسو جنتیان وګرځوي نو د خپل وس مطابق د الله رب العزت د رضا لپاره په خپل ژوند کې صدقات او خیرات کوئ د دې بدله به الله رب العزت ضرور تاسو ته په آخرت کې درکوي نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته د جهنم نه د خلاصي دپاره د صدقې او خیرات ترغیب ورکړی لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې ښځې په دې پوه شوې وې نو د دې وجې نه هغوی خپل زیورات راوړل د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په هغې ټوټه کې اچول د دې لپاره چې الله رب العزت دوی د جهنم نه وساتي او الله یې جنت ته داخلي کړي زموږ په ځایونو کې خو د ښځو مزاج بلکل د صدقې او خیرات نه دی شیطان کله دا غواړي چې ښځې د جهنم نه خلاصی عمومي د دې وجې نه شیطان خویندو ته او میندو ته د صدقې او خیرات نه وایي چې تاسو صدقه او خیرات ورکړئ او نه دا سخاوت د دوی په زړه کې ځای نیسي خویندو او میندو د صدقې څه مقدار مقرر نه دی څومره چې ستاسو وس کیږي هماغه اندازه د الله رب العزت په لاره کې ورکړئ که تاسو په خپله څه نه لرئ د خاوند نه یې وغواړئ د الله رب العزت په لاره کې ورکړئ نن چې څومره کیدی شي صدقه وکړئ سبا به د جهنم د اور نه الله رب العزت تاسو بچ کړي او الله رب العزت به تاسو جنت کې داخلي کړي نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسما بنت ابي بکر ته وایي انفقي او انفخي او انزخي ولا تحسي فيحسي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ته د الله رب العزت په لاره کې مصرف کوه شمارئ ما چې څومره دي بندوی ما کنی الله رب العزت به په تا باندې هم بندي کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي یا عایشتو استتری من النار ولو بشق تمرت ای عایشې د اور نه ځان بچ کړه اگر که د کجورې او د خرما په یوې ټوکړې باندې وي
نو الله رب العزت دې تاسو ته هم توفیق درکړي چې د الله په لاره کې صدقات او خیرات وکړئ چې الله مو د جهنم د اور نه وژغوري او ستاسو په ژوند کې الله تاسو ته بښنه وکړي او الله تاسو جنتي میرمنې وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو مرګ وکا ژوندون خو خوږه غیر د خپل وطن دی وي مرګ وکا ژوندون خو خوږه غیر د خپل وطن دی وي راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو یو په اسلام ین او د بازمر مینوي یو په اسلام ین او د بازمر مینوي راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو خیال به مو خپل دین وي دا هوس نشه شاته کړو خیال به مو خپل دین وي دا هوس نشه شاته کړو راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو مرګ وکا ژوندون خو خوږه غیر د خپل وطن دی وي مرګ وکا ژوندون خو خوږه غیر د خپل وطن دی وي راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو راشد دیدن او مازیګر سنداري نوایو نور باد منګي او د ګودر سنداري نوایو راشد دیدن او مازیګر سنداري